السلام علیکم دوستانو. نن به هغه 10 افغان لوبغاړي درته معرفي کړم چې د انډیا آی پی ایل لیګ ته یې نوملیکنه کړې ده. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د هغه 10 افغانو لیست چې آی پی ایل ته یې نوملیکنه کړې ده: محمد شهزاد، ګلبدین نایب، حشمت الله شاهدي، امید حسن، اصغر افغان، عظمت الله عمرزی، جاوید احمدی، حضرت الله زازی، عبدالواسع نوری، یمین احمدزی، صدیق الله اتل، سمیع الله شنواری، وقار سلام خیل، مجیب زدران، کریم جنت، دولت زدران، ضیاء الرحمن، شفیق الله غفاری، عبدالرحمن رحمانی، نور احمد لکنوال، سید احمد شیرزاد، شاپور زدران، حمزه هوتک، ظاهر خان پکتین، شرف الدین اشرف، رحمان الله گربز، کیس احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقي او نجیب الله زدران دي. دا هغه لوبغاړي دي چې د هند آی پی ایل لیګ ته نوملیکنه کړې ده. تر ټولو ډیر چانس د مجیب زدران دی چې هغه مخکې هم په آی پی ایل کې لوبېدلی دی د پنجاب لوبډلې سره. نو اوس کې پنجاب لوبډلې پرېښی دی، کېدلی سي دی بله لوبډله واخلي. دویم د کیس احمد چانس ډیر دی ځکه د نړۍ مشهوره لیګونه لوبولې دي. په دې وروستیو لوبو کې ښه ځلېدلی دی، نو انشاءالله چې کیس احمد به هم اخیستل کېږي. دریم د رحمان الله ګربز چانس ډیر دی ځکه د په شپږیزه کې هم ښې لوبې کړې دي، ښه ځلېدلی دی. بیا د افغانستان د آیرلینډ سیریز سره هم ښه ولوبېدی، همداسې په ټي 10 کې هم ښه ولوبېدی. یو دوه لوبه کې ښه لوبه وکړه، نور لوبې کې به داسې لوبه نه وکړل. د هغه چانس هم لږ شته. څلورم د فضل حق فاروقي هم ډیر چانس ته ځکه دی په دې وروستیو کې په ټي 10 لیګ کې د خپلې لوبډلې لپاره ښه وځلېدی. ښه ویکټ یې واخیستل، همداسې ډېرې کمې منډې ورکړلې چې نړیوالو ورباندې ډېر حساب کوي. نو د ده هم ډېر زیات چانس ته کېدلی سي چې واخیستل سي. تر ټولو جالبه خو راته د ګلبدین نایب او جاوید احمدي نوملیکنه ده. جاوید احمدي که تاسو وګورئ د افغانستان د آیرلینډ په سیریز کې هم د ډېرې کمې منډې جوړې کړلې، 3 لوبې وکړلې، بیا هم ډېرې کمې منډې جوړې کړلې. همداسې په ټي 10 لیګ کې هم ډېرې لوبې وکړې، بیا هم ښه نه وځلېدی، ده هم نوملیکنه کړې ده. همداسې ګلبدین نایب هم د افغانستان سره په سیریز کې بیخي ویکټ هم نه سو اخیستلی، همداسې منډې هم بیخي کمې وکړلې، بیا هم ده نوملیکنه کړې ده. نو داسې ډېر لوبغاړي شته چې جالب یې کړي دي، نوملیکنې یې کړي دي. نو دا به وخته پرېږدو. فکر نه کوم چې دا ټول په آی پی ایل کې واخیستل سي ځکه د 3-4 لوبغاړو چانس ډېر شته، د نورو لوبغاړو چانس نشته ځکه آی پی ایل یو مشهوره لیګ دی، هر لوبغاړی دلته نشي لوبېدلی. دا وه د هغه لوبغاړو په اړه معلومات چې آی پی ایل ته یې نوملیکنه کړې وه. که مو دا ویډیو خوښه سوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.